د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د دفتر ریاست اړوند ښوونیز مرکز کې 15 تنه د مسلکي او مدیریتي زده کړو څخه فارغ شول. هغه مراسم چې په همدې مناسبت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د دفتر ریاست اړوند ښوونیز مرکز قومنداني کې جوړ شوی و، پکې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت ملکی چارو مرستیال الحاج مولوي عبدالرحمن قاسمی، د عملیاتي لوی ریاست رئیس الحاج مفتی محمد الله احمدی، د دفتر رئیس الحاج مولوي حسیب الله احمدی، د ولایتي چارو رئیس الحاج مولوي اسد الله حلیم، د همغږی رئیس الحاج مولوي شمس الله رشاد، د تقاضا د کموال رئیس الحاج مفتی عبدالحق متی، د ښوونیز مرکز قومندان قاری حبیب الله محب، د تعلیم او تربیه مدیر مولوي محمد حقانی او یو شمیر مجاهدینو او مسئولینو ګډون درلود. مراسم د قرآن کریم د څو آیاتونو په تلاوت سره پیل شول. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وینوالو فارغین وهڅول چې د اسلامي اصولو مطابق چلند وکړي او د نظام ښه استازیتوب وکړي. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. دا حکومت کې هر دنده، هر منصب، هر بست دا یو مسؤلیت دی، دا یو امانت دی. د دې دپاره وړتیا او اهلیت دا ضروري دی، ځکه تاسو عملا میدان ته وروځئ چې د خلکو سره خدمت وکړئ او هغه فرض، هغه مسؤلیت چې ستاسو پر غاړه دی هغه ادا کړئ، او دا هغه وخت ادا کېدلی شي چې دا تاسو علم ولرئ، اعداد په ځان کې راولئ، وړتیا په ځان کې راولئ. دشمن اوس یو حربه شروع کړې ده، ډېر ورته متوجه یاست. دشمن غواړي چې دغه قهرمانان افغانان بیا که هر څوک دی، که پښتون دی، که تاجک دی، که ازبک دی، که هزاره دی، هر څوک چې دی غواړي چې دغه پر قومونو باندې وویشي. تاسو به دغه غالبا دغسې مجالس به ستاسو تر غوږو پرې رسېدلي یي، ځکه الله خو موږ ته داسې فرمایي چې انما المؤمنون اخوه، مسلمانان ټول سره ورونه دي، بالخصوص افغانان، بالخصوص د اسلامي امارت کارمندان. خو کافران څه کوي؟ هغه غواړي چې تاجک، ازبک، پښتون، پارسي زبان پر دغو سره تقسیم کړي، یا مو پر ولایتونو باندې تقسیم کړي. چې کله په موږ تاسو باندې څوک امیر وي، مشر وي، په حوزه کې موږ تاسو مشر وي، په مدیریت کې موږ تاسو مشر وي، نه په لوړه سطحه موږ تاسو مشر وي، دغه خپلو مشرانو په کامله معنا اطاعت وکړو په شرعي امورو کې، په ناروا امورو کې نه بلکې په شرعي امورو کې د هغې په کامله معنا اطاعت وکړو، د دې اوامر په ځای کو، او د جناب شیخ صاحب حفظه الله چې کوم موږ تاسو ته فرمین او هغې احکام را لېږل دي هغه په کامله معنا په خپل ځان هم تطبیق کو او بیا په ولس هم تطبیق کو او د هغې ته مکمل وفاداره واوسېږو. ګورې دا نظام د داسې شهیدانو، فدایانو د قربانیو د ثمرې او وینو په نتیجه کې رامنځته شوی دی چې د هغو نیت، د هغو اراده اعلاء کلمة الله وه، د الله تعالی دین، د الله تعالی د کلمې لوړوالی په دې ځمکه باندې شرعي نظام حاکمول و. نو نن د هغو شهیدانو وارثین یا ځایناستي موږ او تاسو یو، موږ به کوشش کوو چې د خپل نظام سالمه نمایندګي وکړو. هر عمل چې کوو باید د ثواب په نیت یې وکړو، لکه څنګه چې مشرانو وفرمایل. موږ تاسو باید په خپلو کارونو کې صحیح نیت ولرو، اخلاص ولرو، هر هغه کار په ډېر اخلاص سره سرته ورسوو، او د دې سره سره بیا موږ تقوا وکړو، د الله جل جلاله ویره په زړونو کې ولرو. هر عمل چې موږ کوو باید موږ دا فکر وکړو چې دغه عمل آیا د ما په عملنامه کې د نیکۍ ده او که د بدۍ ده. غونډه د پلان اپراسیون مدیر الحاج مولوي نایب سالار د دعا او تصدیق پاڼو ویشلو سره پای ته ورسېده. افغانستان اسلامي امارت ته د الله د رضا دپاره خدمت کوم. محترم مولوي صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ذاکر الله د خپلې تصدیق پاڼې اخیستو لپاره چمتو یم.
په زرین خط لیکي په زړه کې هغه چې پر قبر یې د رپانده الله د رضا لپاره افغانستان اسلامي امارت ته خدمت کوم. محترم مولوي صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه فرهاد پیداوي د خپلې تصدیقنامې د اخیستلو لپاره چمتو یم. ژوند زه د الله د رضا لپاره د افغانستان اسلامي امارت ته خدمت کوم. ګورې به یې دا وطن به سیال کړو د نړۍ